د مشال ډیجیټل ګران اوریدونکو راشد خټک یم له اسلام آباده. نن ستاسو په خدمت کې موږ یو ادبي بنډار وړاندې کوو. په دې ادبي بنډار کې موږ سره لیکوالان او شاعران راغلي دي. دوی سره به خبرې کوو، دوی نه به سوالونه کوو، پوښتنې به کوو او دوی به ځوابونه راکوي. په دې بنډار کې موږ سره محمود طاهر خټک صاحب، فیروز خان صادق صاحب، اشرف الله اشرف صاحب او طیب الله خان طیب صاحب موجود دي. اوس دوی نه اورو چې دوی څه وایي د پښتو ادب پر روان موجوده حال او په ماضي باندې. صادق صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی زموږ پروګرام ته. دا راته ووایه چې نن سبا څه کوئ؟ د لاس لاندې مو څه دي؟ ډېره مننه جي. لاس لاندې خو ډېر څه دي او ډېر څه کول غواړو که نه، ځکه چې د دې وخت تقاضې بیخي بدلې شوي دي. نثر کې ډېر زیات ضرورت دی او شاعري هم ښه کافي کېږي. خپل مې دا کوشش چې نثر ولیکم مختلفو موضوعاتو باندې، خاص کر په ادبي موضوعاتو باندې، او چې څومره ضرورت محسوسوم چې هغې ته ځان ورسوم، ګو چې رسم نه خو ځان هم روان ساتم او ملګري هم تشویق کوم چې دغه کمي کومه چې محسوسېږي چې دا پوره شي. نو هغې کې مختلفې حوالې دي، لکه په کتابونو تفسیري دي، په شخصیاتو باندې لیکل دي، بیا دغسې چې دا کله کله حالات حاضره باندې راشي. بنده چې حالات ته ګوري یو حساس لیکوال نه، د هغه طبیعت دا غواړي چې زه په دې قلم پورته کړم، زړه به راسو باسم. نو دغسې خورا وره دنیا ده، ادبي منظرنامه هم ډېره پراخه شوې ده. بیا کوم حالات چې په دې منطقې کې د تېرې نیمې صدۍ نه به زه یم چې چلېږي روان دي، نو هغې نه خو موږ بیخي زیات متاثره شوي. بیا اوس وخت کې ځینې حالات بیا داسې راغله چې یو بله موږ به دا وایو چې یو جټکه راته راورسېده چې هغې په یو بل نوي شکل کې موږ متاثره کړي وو. خصوصا زه به د لیکوالو خبره کوم. نو زړه غواړي راشد خټک صاحب چې ډېر څه وکړو، ډېر څه ووایو، ډېر څه ولیکو، او چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او جولۍ مې تنګه زه به کوم ټولوم. نو خو دا راته ووایه چې تاسو دغه ته رسئ څنګه؟ تاسو خو چې زما کتل یې پیاده ګرځئ، اکثر ګاډي هم نه دي در سره، خو که په مردان کې پروګرام وي تاسو هلته هم موجود یې، دا اوس اسلام آباد ته راغلي یې د کوهاټ نه، پېښور کې هم یې، نو د کور ته به هم خامخا وخت ورکوئ. دا څنګه برابروئ؟ د ترتیب مو څنګه یې؟ څنګه رسئ؟ یاره جي عجیبه پوښتنه ده، خاص کر ما دپاره عجیبه پوښتنه چې یقینا دا ګران کار دی، خو وایي چې همت مرده مدد خدا. نو یو عزم وي، یو اراده وي چې دا کار کول دي، بیا چې ستا په شیډول کې دا خبرې وي چې دا کار به زه کوم، نو خدای پاک هغه دپاره وخت پیدا کړي. زه یو مثال ورکوم، ډاکټر ظهوراوان ډېر لوی کالمنګار و د اردو، روزانه بنیاد سره به هغه کالم شایع کېده. نو بیا هغه سره زموږ ملاقات و، ما ته پوښتنه وکړه چې دومره لیکل څنګه ممکن شوي؟ زه روزانه د شپې 3 بجې پورته کېږم، بیا کالم لیکم. بیا د ده ځینې کتابونه هم چاپ دي، د خلکو په کتابونو سره زیم دي، نور کار هم دی. نو ما دغه کار بیا زه د شپې یو 2 غنټې نور هم وختي پورته کېږم، نو د شپې هغه کار کوم. زه خپل هم زما دا روټین دي چېرې یا دا معمول دی چې زه کار هغه وخت کې کوم چې بالکل تنهایي هم وي او خاموشي هم وي. او تاسو ټول لیکوال یې چې دغه لیک چې کله بنده تخلیق کوي، نو د هغې دپاره تنهایي ډېره ضروري ده، موډ هم ډېر ضروري دی چې او د ماحول هم ضروري دی. نو د دغسې وخت څه لټون کوم چې بس کوم وخت پیدا کړم، بس په هغه وخت کې بیا سماعت ګډ تخلیق. تاسو چې دی نثر ته ډېره زیاته توجه ورکوئ که نه، او ستاسو په مقابله کې بیا طاهر صاحب چې دی هغه بیخي نثر لیکي نه، شعر ډېر لیکي. د دې څه وجه ده طاهر صاحب؟ تاسو شعر ډېر لیکئ او نثر مو بیخي ډېر کم دی یا مو بیخي لیکلی نه دی؟ مننه خټک صاحب. اصل کې نثر ډېر ګران کار دی. شعر د نثر په حساب باندې ډېر آسان دی. هغه یو ګاډ ګفټډ وي چې شاعر وې څه وخت ته شاعر وې، بیا تا دپاره لکه نظم لیکل ډېر آسان دي او نثر تا دپاره ډېر ګران وي. نثر دپاره د ډېر علم ضرورت دی. زما په خیال د شعر دپاره بس صرف د آمد ضرورت دی چې راشي بس ولیکي. خو ستا خو د شعر کتاب هم چاپ نه شو، ما ونه لیدو تر اوسه. بس زه به دا وایم چې نصیب مو به نه وي په کتابه کې، دا به موږ نصیب نه وي چې په ژوندون خپل کتاب ووینو. اوس ښه اشرف الله دوی لګیا دي انشاءالله، زر به ته زیری انشاءالله تاسو نوم یې څه دی؟ کتاب نوم د څه دی شاعرۍ؟ زما د کتاب دا پیله کتاب چې دا د په ویرونو کې سندرې، دا زما د کتاب نوم دی.
نو دا مونږ هیله لرو چې لکه زر بچا ان شاء الله دا به ډېر زر دا تاسو خو ډېره شاعري کړې ده د ډېرې مودې نه کوئ نو دا ټوله شاعري ده که نه انتخاب مو کړی نه دا انتخاب شوی دی ما سره تقریبا 3 کتابونه نور دي او ماشاءالله فلحال یو پکې چاپ کوو په ویلو کې سندرې او دومره واسې موږ ته نو دلته خو ویل کېږي طیب خان صاحب چې د پښتو کتاب څوک نه اخلي د شعر کتاب خو بیخي څوک نه اخلي ډالۍ کوي به یې خلکو ته نو ستاسو تجربه سره تاسو کوم یو 15 کتابه چاپ کړي دي د شعر او د نثر دواړو دوی په صادق صاحب نثر بیخي ډېر لیکي طاهر صاحب بیا شعر ډېر لیکي او تاسو بیا دواړه لیکئ شعر هم لیکئ او نثر هم لیکئ او بلا شی کتابونه مو څه چاپ دي او ډېر ناچاپ پراته دي درسره تاسو تجربه څه ده دا رښتیا دي چې د پښتو کتاب څوک نه اخلي خلکو ته به ډالۍ کوي زما په خیال خو دا رښتیا نه دي هغه خو شاعران ادیبان ټول د یو بل سره یو خدا خبره ده چې ملګري دوستان تړوني په هغه دوستۍ کې مونږ یو بل ته کتابونه ډالۍ کوو تر څو د پښتو د کتابونو د خرڅېدو خبره ده نو ښه ډېر کتابونه خرڅېږي د کتابونو خرڅولو والا دا به زه دا ووایم چې زمونږ د پښتو ادب بدبختي به دا وګڼو چې د کتابونو په خرڅولو کې مونږ سم خلک پیدا نه کړه ایماندار خلک پیدا نه کړه هغوی یې خرڅوي په غلا باندې چاپ کوي ما سره خپله تجربه شوې ده چې یو کتاب ما چې کوم د ګران باچا په شخصیت او فن باندې لیکلی نو هغه ما د کتابونو والا سره خبره کړې وه چې زه الحمدلله ما له خدای پاک داسې حالت دی زما چې ما ته د کتابونو د پیسو ضرورت نشته نو زه پیسې نه غواړم خو یو خو په هغې کې غلطۍ شوې وې د هغې په ټایپ کې غلطۍ وې هغې کې د ګرامر غلطۍ وې بل د لیکوال دپاره دا یو د خوشحالۍ خبره ده چې زما د کتاب بل ایډیشن چاپ شو بل ایډیشن چاپ شو نو دې سړي ته مې ویلي مو بل یو کس ته مې ویلي چې یاره د ده نه زه هېڅکله پیسې نه اخلم خو که کتاب بیا چاپ کېږي نو په کار دا ده چې زه ترې خبر یم او موږ به دې کې دا غلطۍ هم سمې کړو هغه یو کتاب چې دی هم په هغه زوړ شکل باندې 3 ځل چاپ شو خو په غلا چاپ شو چې په غلا باندې چاپ شو د دې مطلب دا دی چې دا کتاب خرڅېږي بل راشد صاحب تاسو ګوایې زه او تاسو یو ځل پېښور یونیورسټۍ ته تللي ولته د کتابونو سټال لګېدلی هغه میله غونډه کې چې زما کتاب ما ته سړي وویل چې لکه دا 3م ځل دی چې 3 کتابه ورسره پراته وو نو ما ورته یاره دا کتابونه تاسو څومره راوړي ویل دا زما 3م ځل دی چې دا ما راوړل او دا ډېر ښه خرڅ شو خو لکه چې کوم چا هغه کتاب چاپ کړی نو هغه ما ته ویل چې تر اوسه دانه نه ده خرڅه شوې په 400 کې ملت پرنټرز والا دي هغې له زه تللی وم هغه سره زما کتابونه پراته 3 کتاب مختلف د شعر کتابو د شعر کتابونه مو د نثر مو هلته په 400 کې هغه ما ته وویل چې دومره تعداد کتابونه مې خرڅ کړي دي کم سړي چې کتاب چاپ کړی و هغه ته پیسې ما ورکړې وې کتاب باندې پیسې ما خپلې لګولې وې خو هغه ما ته ویل چې تر نن تاریخه پورې یوه دانه نه ده خرڅه شوې نو تاسو د خرڅ دپاره ایښي وو هغه سره ما هېڅ د خرڅ دپاره نه و ایښي خو ما چې څومره راوړی شوه مې راوړل نور د ده سره پاتې و هغه تقسیم کړو شاعر خو یا ادیب خدا غواړي چې زما کتاب د خلکو ته ورسي بعضې څوک که پیسې نه م غواړي خدا غواړي چې یاره ټیک د دکانونو ته لاړ شي او خلک یې واخلي نو چې کم خرڅېږي نو هغه خرڅېږي خو د دوی په ژبه باندې نه خرڅ شوي هغه بس ورک شي ما ته یو سړي تر دې پورې ویلي دي چې ما تا سره زما 200 کتابونه زما 10 کتابه په کار دي ما یو دانه نشته تاسو ته د دې خبرې پته ده تاسو مخکې دا واقعه شوې وه په 200 کتابونو کې 10 کتابه زما په کار نه وو او ښه نو چې 200 شو نو 200 څه شو دا دلته شاعران ادیبان راځي ټول هم هغوی ته ډالۍ کړي نو زما کتاب به زه ډالۍ کوم که تاسو کتابونو والا به نو کتابونه دا خبره زما ذهن نه مني چې نه خرڅېږي ثبوتونه هم کتلي کتابونه ښه ټیک ټاک خرڅېږي ستاسو کتابونه ما په پیسو اخیستی کوم چې راته تاسو ډالۍ کړي دي بېله خبره ده خو لکه زما ډېرو ملګرو د بازار نه اخیستي دي تاسو له چې چا چاپ کړي دي په دې خیال یې چاپ کړي چې خرڅېږي د راشد خټک کتاب خرڅېږي خو هغه دغه یو ملګری دی چې هغه که خرڅ هم کړي خو زه هغه چاپ کوي او چې کوم مونږ په کومو خلکو چاپ کوو او هغوی له پیسې ورکوو نو هغه دا زموږ بدبختي ده چې غله دي زما د کتابونو خو لږه مسله بېله ده که نه زما کتابونو خو اصل دانش چاپوي او هغه ما ته راکړي بس یو دغه دپاره خو ځان ته چاپ کوي او که خرڅېږي او که داسې ملګرو ته ورکوي هغه یې چاپوي لکه زما پکې څه کار نه وي خو به زه ورته وایم د کتاب دی که چاپولی شي چاپ یې کړه خو دا څوک چې په کاروباري خو زما ته په ملګرتیا کې چاپ کوي که نه خو هغه غریب د هغه دی چې بس کتاب دی چې د ده سره څه جمع شوي چې چاپ شي که نه ورسي
خو اصل کې د زمونږ چې کم خلک دا کاروبار کوي د کتابونو د چاپولو دوی نه هم ډېرو کسانو نه ما دا اورېدلي دي چې تاسو هم داسې څه شاهکار نه دی لیکلی چې خلکو ته په کتارونو کې ولاړ وي اخلي لکه د نورو ژبو کې چې لیکل کېږي اشرف صاحب مطلب په یو بله ژبه کې چې کتاب ولیکل شي هغه مشهور شي نو خلک ورته په کتارونو کې ولاړ وي یا انلاین چې دی هغه اډر کوي که نه چې دا مونږ ته راورسي او مونږ یې واخلو ویې ګورو نو هغه چې تاسو کم داسې شی لیکلی دی چې خلک یې په مینه باندې ولولي نو دا رښتیا دی تاسو څه خیال دی چې په پښتو کې داسې کتاب نه دی لیکل شوی چې خلک یې ولولي ولې نه دی لیکلی شوی په پښتو کې ډېر داسې کتابونه دي چې د سړي بیا بیا شوق کېږي چې زه یې ولولم دې سړي ستاسو د شاعرۍ خبره وکړله ما چې یارانې غاره کله هم لوستی دی بیا چې ختم شوی دی د سمو د پس مې بیا طبیعت شوی دی چې تاسو ژباړلی شوی کوم کتاب دی تاسو خو زما په کتابونو پیل وکړو او زه دلته دا پروګرام چې دی د دې کوربه یم خلک وایي چې که د خپلو کتابونو یو عرض لرم راشد خټک صاحب زه یو عرض لرم چې ستاسو د کتابونو نه خو زه هم خبر یم چې اسدانش یې د هغه د ورورولۍ او د هغه ستاسو د هغه ادب سره د مینې په وجه چاپ کوي خو هغه په خپلې پیسې لګوي خدا ما ته پته ده چې هغه ته خپلې پیسې واپس وصولیږي ځکه چې د هغه نه دا کتابونه بیا بیا چاپ شوي دي او بیا بیا خرڅ شوي دي چې د اسدانش نه خرڅېږي د دې مطلب دا دی چې د دې نورو ملګرو نه کتابونه خرڅېږي خو دا زمونږ بدبختي ده چې د اسدانش په شان خلک مونږ سره کم دي نه ته څه وایې اشرف صاحب چې دا مطلب په پښتو کې ښه کتابونه شته او لوستونکي لري بالکل نثر دی که نظم دی بالکل هغه که نثر دی او که نظم دی دواړه خرڅېږي 13 ورځو کې زه فیروز خان صدیق صاحب تلي وو د ترکزي صاحب د ځای ته ادب محل ته هلته کې د اقبال مومند صاحب کلیات پراته او د سلیم راز صاحب کلیات پراته فیروز خان صدیق صاحب 2 کلیات راواخیستل 2 کتابونه راواخیستل ما د سلیم راز صاحب کتابونه راواخیستل مطلب دا دی چې ما راواخیستل یا صدیق صاحب راواخیستل او داسې په نور هم ډېر خلک وي چې هغه به اخلي ښه شاعري یا ښه نثر چې څوک هم لیکي هغه خرڅېږي د شمس الزمان شمس صاحب خبره به زه درته وکړم لل مې ګل چې کوم دی دا په غلا باندې 8 ځلې چاپ شوی دی او د دوی په کورنۍ کې د چا سره هغه کتاب نشته دی که چېرته نسخه نیمه پرته وي زه چې کله هم میلې ته تللی یم کمې میلې ته تللی یم کم سټال ته تللی یم د 3-4 کتابونه پکې پراته وي نو هغه کتابونه راته ووایي چې دا چې ختم شي چې مونږ بیا لاړ شو پېښور ته بیا هم همره پراته وي نو دې مطلب دا دی چې په غلا باندې کتابونه چاپ کېږي او کتابونه خرڅېږي هم خیر داسې ده چې دا خو په کتاب پورې او پر لیکوال پورې هم فرق کوي که نه شمس زمان شمس خو د سندرغاړو ډېر ویلی دی د هغه شاعري چې د هغه په ولس کې ډېره خوره شوې وه د ریډیو نه او د ټي وي نه یو ځای بل ځای نه ډېر ویلې شوې وه په هغه وخت کې نور دغه رسنۍ وې هم نه او ځکه ډېر مقبول هم و خو د دې په مقابل کې بیا اوس زمونږ بل لیکوال دی د لنډې کیسې که نه که یو مروت صاحب دومره وخت یې هم نه کېږي د مرګ چې هغه وفات شوی دی لږه موده یې کېږي خو د هغه د کیسو کتاب نه پیدا کېږي مطلب دا چې دا بیا نه دی چاپ شوی که نه صادق صاحب تاسو څه تجربه ده دې باره کې څه وایي ملګرو چې دا کومې خبرې وکړې د پبلشرانو متعلق دا ډېره قوي خبره ده بالکل همدغسې کېږي هغوی په دې خبرې پوهېږي څوک هغوی مارکیټ کې موجود دي نو هغوی چې کله دا کتاب پوه شي چې دا خرڅېږي نو هغه په غلا چاپ کوي بېشکه او دغسې بیا مارکیټ ته لېږي خرڅېږي یعنې ګټه پې هغه کوي زمونږ د خوار لیکوال ورته زه ووایم دی غریب دومره هم نشي کولی موږ اکثر هلته پبلشرانو سره ناست پاس یو چې دی راشي کتابونه یعنې په ډېر یو سوالیه انداز کې عاجزانه انداز کې چې صرف کېږي د ځان سره حالانکه اصول تاسو ماشاءالله صاحب کتاب ملګري در کې ناست دي نو د هغې خپل اصول دی چې ته به هغه نه رسید راخلې د هغه نه به چې کومې پیسې وي که هغه وخت در کوي که نه بیا کله خرڅ شي بیا در کوي دغه نه مونږ ناخبره یو مونږ شاعران ادیبان او ډېر معروف شاعران هم د دې نه ناخبره دي نو زمونږ هم څه کوتاهي ده یا لاپرواهي ده یا غفلت دی یا طیب الله خان صاحب خبره وکړه چې یاره زما مقصد دا نه و چې زه په دې پیسې وګټم خو چې دغه پیسې دغه کتاب خلکو ته ورسي ټیک ده مونږ په نیک نیت باندې په ښه نیت باندې دا فیصله وکړه طیب الله خان صاحب خو هلته هغوی خو چې غلطه استفاده کوي پبلشران ته نو مونږ ته دا هم نه دي پکار زه هم که د طیب الله خان صاحب غوندې صاحب حیثیت ملګري هم کتاب کېږدي نو باید چې رسید ترې واخلي او که غواړي نو بیا دغه پیسې په نورو ادبي کارونو باندې خرڅ کړي نه چې لکه که دی نه غواړي چې زما جیب ته راشي راوادخلي او یو ادبي بنډار دې پرې وکړي د یو خوار غریب شاعر کتاب دې پرې چاپ کړي یعنې په نورو
ادبي کارونو کې د مصرف کې دغه پیسې. زما د خبرې غرض دا اوس رشید لاله چې کتاب خرڅیږي، د کتاب مارکیټ شته دی. طاهر صاحب تاسو کتاب خپله چاپوئ په خپلو پیسو که څوک پبلشر یې چاپوي؟ زما کتاب خو بس د ملګري لګیا دی یا اشرف الله لګیا ده پیسې، او انشاءالله ډېر زر به چاپ کړي. زه خو خپله بس فلحال داسې پوزیشن کې نه یم چې چاپ شي، او دوی د خدای دوی ته اجر ورکړي پیسې. دا ملګري دی د احساس صاحب دی ټول لګیا دی، قریشي صاحب دی پیسې. زموږ کتاب به انشاءالله دوی چاپ کوي، که اخري ملګري دی چاپ کوي. کوهاټ کې وضع څنګه ده د کتاب د لوست که نه؟ تاسو خو هلته ادبي جرګې هم لرئ، تنظیمونه هم لرئ. د ادبي غونډې او ادبي تنظیمونه، ادبي جرګې هم د کتاب په خپرولو کې ډېره مرسته کوي، ځکه چې کم غړي وي هغه خو خامخا کتاب ګوري، بیا چې پورته یوسي نو یو بل چاته یې هم ورکړي. نو د کوهاټ څه صورتحال دی؟ رشید خټک صاحب د کوهاټ صورتحال هم د نورو سیمو نه مختلف نه دی. هلته طیب الله خان صاحب خبره وکړه چې شاعران ملګري یو بل ته ډالۍ کړي، پاتې عام مارکیټ شو، نو هلته په عام مارکیټ کې کتاب بیخي نه خرڅېږي، دې کې شک نشته. د هغې مختلف وجوهات دي چې یو خو هلته خلک پښتو لوستی نه شي، زیاتره عام طبقه زه خبره کوم، لیکوال نه. بل دا ده چې هلته کې د نورو ژبو خلک هم اوسېږي، نو زیات د پښتو کتاب هلته ځکه نه چلېږي. او یوه اهمه وجه دا ده، زه بیا هم پبلشرانو ته ګوتې نیسم، دا ما ذاتي تجربه کړې ده چې هغې سره د پښتو یو کتاب ما ایښی دی یا بل ملګري یې ایښی دی، خو رسید یې خو نه یم اخیستی، نو هغې ته یې که ته لاړ شې، ته تجربه کوې چېرې دا فلاني کتاب ما ته راولي، نو تا ته انکار کوي یاره موږ سره پښتو کتابونه نشته که نه. نو دغه د کوهاټ دغه وضع ده. مونږ ټوله توجه چې دا پېښور طرف ته وي. کله چې اشرف الله صاحب خبره وکړه مونږ ته د کتاب ضرورت شي، بس مونږ پېښور ته منډه کړو. د کوهاټ ملګري خبره کوم، په خپل منځ کې چې د چا کتابونه چاپ کېږي هغه به د هغه ډالۍ په شکل کې یو بل ته ورکړی شي، خو هلته مارکیټ کتاب نه لري چې یعنې کتاب خرڅ شي. نو بس مونږ په چې چا ته ضرورت شي کتاب وغواړي، یا زمونږ خپله ضرورت شي د څه ریسرچ لپاره، د نورو ضرورت لپاره، بیا مونږ پېښور نه کتاب اخلو. نو هلته زه دا وایم چې یاره کتاب وضع ډېره تسلي بخش نه ده. نو تاسو خو اشرف الله اشرف صاحب په کرک ضلع کې د لتمبر سیمې ادبي جرګه جوړه کړې، د لتمبر ادبي جرګه. جی تاسو هم چېرته د دې جرګې لخوا کتاب چاپ کړی دی که نه صرف غونډې کوئ؟ دا مونږ کتابونه چاپ کړي دي. د عبدالرزاق رازق صاحب لار کتاب دی، او دا شعر دی که نثر دی؟ دا شعر دی، شعري مجموعه ده. او په 2014 کې د لتمبر ادبي بهیر په نوم باندې یو کتاب چاپ شوی دی، تذکره ده. او یو شهدای لتمبر د لتمبر چې کوم یونان کونسل دی، په دې کې چې کوم د غزا شهدا دي یا کوم عسکري شهدا دي، نو د دې تاریخ ته پکې په ګڼ شمېر تعداد سره فرهاد الحسرت صاحب لیکلی دی. نو مونږ کتابونه چاپ کړي دي وخت په وخت. نو تاسو دا کتابونه خرڅ کړي دي که خلکو ته مو ډالۍ ورکړي دي؟ بدقسمتۍ نه ډېر کم خرڅ شوي دي او نور مو ډالۍ ورکړي دي. طیب صاحب تاسو هم په اشنغر کې چرسده کې یو ادبي تنظیم جوړ کړی و چې بلا ډېر ادبي جرګې او دا غونډې دا مو پکې کړي وو، نور تنظیمونه مو پکې راغونډ کړي وو، تحریک مو شروع کړی و. د هغې څه صورتحال دی چې څومره تنظیمونه دي او دوی څه کوي او څومره کتابونه یې چاپ کړي او کتابونه خلکو ته رسېدلي که نه؟ دا اشنغر کې زمونږ د تحریک نوم دی چارسده ادبي تحریک. دا 30 تنظیمونه دي. 30 تنظیمونه د زمونږ د چارسدې 4 تحصیلونه دي. د دې 4 تحصیلونو دا 30 تنظیمونه دا یو مرکزي تنظیم دی. د دې ټولو تنظیمونو په خپلو تنظیمونو کې هغه میاشتنۍ اجلاسونه هم کوي. مونږ طریقه هغې ته داسې جوړه کړې ده چې دا ټوله میاشت هم دغه کړې ده. نو په میاشت کې یو اجلاس چې دی د مرکزي تنظیم وي، او دا نور په خپلو سیمو کې بیا د هغې هغه ورځې لکه هغه مونږ داسې کړي دي چې په شب قدر کې 2 تنظیمونه دي، د هغوی ورځې بیلې دي. د هغې نه علاوه بیا دا ټول تنظیمونه د دې ټولو کتابونه چې کوم د کوم تنظیم چاپ شي،
نو هغه ډېر زیات کتابونه چاپ کېږي. نو موږ پرېکړه دا کړې ده چې کوم د مرکزي تنظیم خپل لکه یا تذکره چاپ کړي یا کوم کتاب چاپ کړي، نو د هغې مخکتنه به موږ په دې کې کوو. نور به هم دا تنظیمونه په خپلو تنظیمونو کې کوي. نو تاسو د مرکزي تنظیم نه څو کتابه چاپ کړي تر اوسه؟ د مرکزي تنظیم نه تر اوسه پورې یو خو مونږه د تنظیم تذکره چاپ کړې ده د علي خان بابا وارثان په نوم باندې. بیا د دې تنظیم د ملګرو کتابونه دي، په هغې کې په مثلا زما کتاب دی نو ملګري پکې ما سره مرسته کوي، یا د بل ملګري چې د تنظیم ملګري دي نو مرسته کوي. نو کتابونه د مرکزي تنظیم نه هم چاپ کېږي او د هغه رکن تنظیمونو نه هم چاپ کېږي. نو دا کتابونه چې دي چې کوم تاسو مرکزي تنظیم نه چاپ کړي دا خلکو ته رسېدلي دي؟ تاسو ډالۍ کړي دي که چا اخیستې دي؟ په دې کې زمونږ خو خپل په تنظیم کې داسې یو طریقې کار شروع کړی دی چې د خپلو ملګرو کتابونه مونږ په پیسو باندې اخلو، مونږ په خپلو تنظیمونو کې اخلو. لکه دا تذکره چې چاپ شوې وه نو دا د تنظیم په فنډ باندې چاپ شوې وه، خو دې کې بیا ډېرو ملګرو چې د کومو څومره وس کېږي، لکه چا کتاب په یو ریټ باندې، څه ملګرو داسې کړي دي چې یو کتاب چې د هغې 500 روپۍ ریټ نرخ دی هغې په 2000 م اخیستی او هغه بیا هماغه پیسې زمونږ مرکزي تنظیم ته بیرته راغلي دي. نو کتابونه مونږ زیاتره اوس چې د دې نورو تنظیمونو مونږ خپل منځ کې دغه کړي دي چې یاره د ملګرو سره به د دې مرستې دپاره چې د بل کتاب په دې پیسو چاپ شي نو مونږ به د یو بل نه کتابونه په پیسو اخلو. نو مونږ خپل منځ کې زیاتره کتابونه اخیستي دي او پیسې هم پرې ورکړي دي. ښه، لکه داسې ده چې دا کم مرکزي تنظیم چې دی د چاپ کړي هم دي، بیا دوی غړو اخیستي هم دي، غړو یې اخیستي دي یا هغوی په پیسو باندې کتابونه اخلي. څو خلکو پکې په زیاتو پیسو هم اخیستي دي، ځکه چې همدغه پیسې چې دي نو زموږ د مرکزي تنظیم چاندې ته راځي چې بیا پرې موږ نور کارونه کوو. صحیح. نو ستا کتاب چاپ دی اشرف د شاعرۍ؟ نه، زما کتاب لا نه دی چاپ شوی او لا یې چاپ کوم هم نه. ولې؟ یاره زه وایم چې شاعري چې څومره پخه شي هومره ښه شي. اوس خو به ستا شاعري پخه شوې وي نو؟ یاره زه نه یم باوري ورباندې، زما هېڅ قسم ته اراده فی الحال نشته د کتاب چاپول. او نثر کتاب دې هم نه دی چاپ؟ نه، نثر خو زه لیکلی نه شم، دا خو ډېر ګران کار دی. تاسو ټولو نثر چې دی صادق صاحب ته پرېښی؟ نثر بس خو خامخا داسې دی چې صادق صاحب زموږ ملګری دی، زموږ مشر دی، موږ وایو چې دا د نثر راته لیکي، موږ به شاعري وکړو. تاسو به شعر لیکئ. صادق صاحب وختي دوی خبره وکړه چې نثر لیکل ډېر ګران دي که نه؟ طاهر صاحب خبره وکړله او شعر چې دی دا ډېر اسان دی، خو په دې کې بیا زمونږ د ځنه مشران دي، اوس خو ځنه په حق رسېدلي دي خدای دې وبخي، او ځنه ژوندي دي، هغوی ویل چې د شاعري ډېره زیاته وشوه پښتو کې، ډېره مربوطه هم ده، ډېره منظمه ده او ډېره زیاته شوه. نو نور به خونده کېږي، په کار دا چې اوس خلک نثر ولیکي. تاسو څه وایئ؟ نو بالکل جی، زما خو اول هم دغه خبره وکړه چې دې وخت ادب ته یا ژبې ته د معیاري تخلیق ضرورت دی او هغه د نثر په شکل کې. مفهوم د شعر که څه غلطي شوي بخښنه غواړم. نو خبره دا چې شاعري ډېره کېږي، تاسو وګورئ شاعري ډېره، او په شاعرۍ کې هم بیا قسمونه دي. ځینې شاعري داسې ده چې زموږ یو ملګری خبره کوي، نقاد هم دی چې ځینې ملګرو شاعري په ادب باندې یو بوج جوړوي که نه. نو زه هم نه دي کول پکار، د خپل ځان دپاره بس وکړه، ځان سره محفوظ وساته، مارکېټ ته ځکه مه راوړه چې څوک یې لولي نه، چاته ته څه فایده نه رسي. ولې پیسې ضایع کوې، ولې کاغذ ضایع کوې، ولې چې د خپل تخلیق ضایع کوې؟ دا ځان سره محفوظ کړه. ته هغه نثر ولیکه، ته هغه نظم ولیکه چې هغه عام و خاص ته فایده ورسوي، ژبې ته فایده ورسوي، ستا تاریخ ته فایده ورسوي، ستا جغرافیې ته فایده ورسوي، یعنې په هرې حوالې د هغې څه فایده وي، څه اهمیت وي. او خو متاسفانه چې نن دور کې داسې ډېر کم کېږي. ما د ملګري سره وختي خبره کوله چې د شاعرۍ په دې دور کې د ګوتو په شمار څو شاعران دي چې هغه فکري یا تخلیقي شاعري کوي او د یو مقصد لاندې شاعري کوي، د یو هدف دپاره شاعري کوي. او زیاتره چې دي، زه بخښنه غواړم د شاعرانو ملګرو نه، چې زیاتره شاعري چې ده هغه معیار نه لري، یا چې د هغه په هغه کوم د شاعرۍ لوازمات دي په هغې ټول هم پوره نه وي. نو زه هم چې
هغوی څنګه چې دې ملګري خبره وکړه اشرف الله اشرف صاحب چې دی اوس هم په خپلې شاعري نه دی مطمئن، حالانکې مونږ د دې ګواهان یو چې د دې ملګري شاعري اوس هغې سطحې ته رسېدلې ده چې چاپ شي او د ده د شاعرۍ نه څوک استفاده وکړي، خوند ترې واخلي، تسکین ترې ترلاسه کړي، خو دی بیا هم محتاط اوسي. نو زه یم چې شاعرۍ چاپ کولو کې اوس لږ تخلیق خو آمد بیا خو به ته کوې، خو چاپ کوی ما فی الحال، ځکه چې عام خلکو ته د هغې څه فایده نشته. هغې په مقابلې کې ته معیاري نثر تخلیق وکړه په مختلفو چې یو سړی شاعري سمه نشي کولی یا به نثر ولیکل شي، هغې لپاره چې بالکل یو شوق چې د یو بنده وي د مطالعه کوي. زمونږ دا هم کم نصیبي ده، دته مې وختي هم وی چې مونږ غزل لیکو جي، خو د غزل لوازمات ما نه تپوس وکړه، بیا به ماته نه پته چې غزل څه ته وایي، د غزل هغه چې کوم آداب دي زه بیان کړم، کوم لوازمات دي بیان کړم، په هغې زه خبره نشم بیا کولی. زه افسانه لیکم خو زه د افسانې د لوازماتو نه یم خبره، وجه څه ده زه مطالعه نه کوم. هر صنف چې زه تخلیقوم اول د هغې مطالعه وکړم، د هغې د ټولو قواعدو ضوابطو نه ځان خبر کړم، بیا په خپلې دغه منطقې باندې او په عالمي منظرنامه باندې زما نظر وي چې دې وخت د یو ادیب نه، د یو تخلیقکار شاعر نه څه تقاضا کېږي چې ته په دې صنف کې تخلیق وکړه، د کوم معیار وکړه، د کوم په کوم اسلوب کې وکړه. نو چې دا خبرې موږ ټول په پام کې ونیسو، خو د دې وروسته د شوق جذبه ضرور وي، که دا نه وي بیا دا ممکن نه ده. نو چې دا وي نو ښه تخلیق کېدی شي. نو مطلب د دوی صادق صاحب چې کومه خبره وکړه زه څومره پرې پوه شوم چې نثر چې دی دا که سړی خواري وکړي بیا یې لیکلی شي، چې مطالعه وکړي، نور کتابونه وګوري، خواري وکړي، لږه شوق وي، نو خو شعر داسې شی دی چې لکه دا قدرتي غوندې اتیا ده که نه، یو لکه دوی جو دی چې خداوندي ډالۍ ده. نو ستاسو څه خیال دی طاهر صاحب چې په ښه شعر کې څه پکار دی؟ ښه شعر باید څنګه وي چې خلک ځان ته راونیسي یا خلک په لوستو باندې مجبوره کړي یا خلک خوند ترې واخلي چې واوري یا ولولي؟ شعر خو یو پیغام لري که نه، باید چې د ټولنې هر اړخیز پیغام وي. یو ښه شعر به زه دا وایم چې هغه وي چې عالم څه وخت د تمثیل په ډول په منبر باندې وکاروي او میینې خپل محبوبات ته وایي او د خپله مینه سره تو په شعر باندې وکړي. داسې یو پښتون لکه د تو د پښتو شعر یا د پښتو دپاره استعمال کړي او مجاهد د جهاد دپاره استعمال کړي، او لکه دا ټول شیونه چې په یوه شعر کې وي بیا ورته ښه شعر ته هر اړخیز وي، ټولنیز وي، د ټولنې ټول ضرورتونه پوره کړي. یو شعر کې دا هغه ده چې خوبي ده، یوه خبره ته په نثر کې نشي کوی، د شعر په ویلو سره ته هغه پیغام ډېر په اسانۍ سره ووایې، تو مدعا پوره شي، تو چې کوم مقصد وي هغه پوره شي. د مشال ډیجیټل ګرانو اوریدونکو په دې ځای زه راشد خټک درنه اجازه اخلم، خو زموږ دغه بنډارونه به دوام لري ځکه چې دا ډېر پراخ موضوعات دي او په یو ناسته کې نه راغونډېږي.